ستړي مشئ د لوبو په نننۍ خپرونه کې د فوتبال نړیوالو سیالیو مخکې د دوستانه لوبو حال درته لرو. د سپورت د ورځنیو خبرونو سربیره په غانا کې د 14 کلنې ټینس لوبغاړې کیسه هم درته لرو، خو پیل د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د شل اوریزو لوبو کې د لوبډلې په غوراوي کوو. د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو له غوراوي دفاع کوي او وایي هیڅ کله یې د وړونو خپلویو او سفارشونو مسایلو ته پام نه دی کړی. له بنګلادیش څخه د درو شل اوریزو لوبو تر ګټلو وروسته افغان مینوالو د لوبډلې پر انتخاب سختې نیوکې وکړې. دوی په ځانګړې توګه د لوبډل مشر په ورور کریم جنت نیوکې کوي، خو له بي بي سي سره په خبرو کې د غوراوي د کمیټې مشر نوروز منګل وویل لوبغاړي استعداد ته په پام غوره شوي. نوروز منګل لومړی د لوبغاړو د انتخاب پر سیستم خبرې کوي. اول موږ د هلکانو کوم داخلي لوبې دي هغه کتل کېږي، هغې نه پس بیا دوی موږ کوچ ته معرفي کوو چې هغوی که فکر وکړي موږ ماشاءالله په بیټینګ کې کوچ لرو، په بالینګ کې کوچ لرو، په فیلډینګ کې کوچ لرو، هغوی ته موږ تربیتي کیمپ ورکوو د 2 میاشتې پورې یا د 15 ورځې پورې. په هغې باندې دوی پوره کار کوي او په اخره کې بیا موږ ورځو د 10-12 ورځو لپاره هلته کوچ سره کینو، غږیږو د هر یو لوبغاړي هغه پروفایل باندې غږیږي او د هغوی په فټنس باندې چې ډېر مهم دی، ځکه فټنس چې دی هغه اول درجه کې ورکوو. او بل کله چې موږ د لوبغاړو حال نه خبر شو دي ته بیا موږ هملته په هغه هېواد کې لوبې پرې کوو، د درو نه والا 4 پورې مسابقات کوو، نو تقریبا ټول کسان تر 20 پورې هغې په مطابق دا ټیم جوړوي. نو فکر کوئ د خلکو دا نیوکه بې ځایه ده یا سمه نه ده چې دلته د ورورۍ، خپلوۍ یا سفارش او واسطې خبره مطرح ده؟ دا یو داسې خبره ده چې موږ ځکه څه نشو ویلی. دا یوازې په افغانستان کې نه ده، دا په هر هېواد کې ده. که ته وګورې په هر هېواد کې ورونه لوبېږي، تره زامن لوبېږي، خو استعداد ولري. بغیر د استعداد انشاءالله څوک به نه راځي، او که استعداد پکې وي د هغوی پروفایل کتل کېږي، د هغوی شاته بیکګراونډ کتل کېږي، د هغوی کورنۍ کرکټ کتل کېږي چې هغوی مخکینی کرکټ کتل کېږي چې کوم لیول هغوی دلته دې ځای ته رسېدلي دي. دا څه اسانه خبره نه ده. هغه که په هندوستان کې ورونه لري، که په زیمبابوې کې ورونه لري، که په آرلینډ کې ورونه لري، که په هر هېواد کې دي ورونه به لري. هغه طبیعي خبره ده چې خدای دې ته استعداد ورکړی وي. انشاءالله کومه داسې مشکله خبره نه ده. افغان کرکټ مینوال چې چاته اشاره کوي، کوم ورونه چې یادوي، د هغوی د لوبې وړتیا ډېر نه ده ځلېدلې. فکر کوئ که د ګلوب الدین نایب او کریم جنت لوبه سره پرتله کړو د چا طلبه درنه وي؟ کله چې موږ ټیم ورکوو 15 یا 14 کسه پلینګ 11 کې بیا زموږ ایس کارلي هلته کوچ کپتان ډېر مهم رول لري. هغوی دغه کسان سلیکټ کوي، ځکه چې موږ په کابل کې هغوی هملته په هندوستان کې دي، نو هغه پیچ کنډیشن کې د ډېر مهم رول لري. هغوی بیا پوهېږي چې څوک واچو څوک ونه چو. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل مو واورېده. د مرکې لا بشپړه بڼه د بي بي سي له پښتو فیسبوک پاڼې موندلی شئ. له بنګلادیش سره د افغانستان بري نه یوازې په نړیوالو درجه بندیو کې د ملي لوبډلې 8م دریځ لا پیاوړی کړ، بلکې ګڼ شمېر لوبغاړي هم اوس په درجه بندیو کې وړاندې شول. زموږ همکار هارون شفیقي دغه شیبه را سره دی چې د لوبغاړو په درجه بندۍ را سره وغږیږي. ښه راغلی هارون جانه. نو راشد خان خو په اول و، په اول مقام باندې و، نو د نور لوبغاړي څنګه؟ راشد خان په اول نمبر و، خو د 450 پوینټو په اخیستو سره لا هم مخکې راغلی او په د 20 اوریزو لوبو په لړۍ کې په اول نمبر دی. له ده وروسته بیا محمد نبی په 8م نمبر دی او مجیب زادران چې تر اوسه یې غومره لوبې نه دي کړي په 51 نمبر دی. د دوی ترڅنګ په آلراونډرانو کې محمد نبی له ګلن ماکسویل د استرالیا له ګلن ماکسویل وروسته په 2م نمبر دی. سمیع الله شینواری که څه هم دی توپ اچونه یې نه ده کړې په تیرو لوبو کې، خو بیا هم دی په 8م نمبر دی. او د دې ترڅنګ په زړه پورې توګه راشد خان په آلراونډرانو کې په 18م نمبر دی. او په توپ وهونکو کې محمد شهزاد په 9م نمبر دی په 20 اوریزو لوبو کې. که څه هم دی له یوه کال بندیز وروسته لوبو ته راغلی و، خو دا وکولی شول چې په تیرو لوبو کې د بنګلادیش پر خلاف
ښه لوبه وکړي او په دغه درجه بندیو کې دغه افغانان یاد شوي دي. ډېره زیاته مننه آرون جانه. د فوټبال نړیوالې سیالۍ د جون په 14مه نیټه یعنې بله پنجشنبې پیلیږي. بېلابېلې لوبډلې اوس په تمریني لوبو بوختې دي. نن 5 دوستانه لوبې کیږي چې ایران به پکې له لیتوینیا سره لوبیږي او هیله مند دی چې دا ځل به وځلیږي. ایران ترکیې سره د تېرې میاشت لوبه 1-2 بایللې وه. د ورځې پای کې به سعودي له جرمني سره لوبیږي او د سعودي روزونکی خوان انتونیو پیتزه وویل چې دا لوبه به نړیوالو سیالیو ته د سعودي د لوبډلې په چمتووالي کې ښه اغیز ولري. د سیالیو لومړۍ لوبه بې له شکه تر ټولو مهمه لوبه ده او هره لوبډله غواړي چې ښه او بریالی پیل ولري. د نننۍ لوبې په اړه باید ووایم چې د جرمني لوبډله ډېر غښتلي لوبغاړي او ډېر بریالی روزونکی لري چې ډېرې لوبې او سیالۍ هم ګټلي. دا به حتما له نړیوالې سیالیو مخکې موږ ته یوه مثبته تجربه وي. په همدې حال کې ایرانی مدافع پژمان منتظري هم روسیه کې راتلونکو نړیوالو سیالیو او لوبو ته سترګې په لار دی او دی ژمن دی چې لوبډلې هر هغه څه لري چې بریالیتوب ته ورسوي. خب مطمئنا گروه خیلی سختی است. پر اختیا هم موږ په یو غختلی ګروپ کې یو خو موږ د خبرې ته د یو ښه فرصت او د ښې تجربې په سترګه ګورو ځکه موږ په ځان ډاره یو. زموږ هیوادوال خپل ملي لوبډلې ته ډېر هیلهمند دي او موږ هم هیله لرو چې دوی ته ویاړ ور په برخه کړو او په روسیه کې ښه وځلیږو. د غانا حکومت وایي چې د دې هیواد د فوټبال ملي فدراسیون به لغوه کوي. دا وروسته له هغه چې د دې فدراسیون غړي د نغدو پیسو د اخیستو پر مهال یوه ویډیو جوړه شوې وه. دا پلان د غانا یو ژورنالیست انس اریمیو انس جوړ کړی و چې د دوی له درغلیو پرده پورته کړي. د معلوماتو وزیر ویل چې حکومت به د پراخو درغلیو دې حالت ته ځواب وایي. په ویډیو کې د غانا د فوټبال د فدراسیون مشر کویسکي نایتانکي هم و چې تر اوسه یې په دې اړه پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو غانایي وکیل وایي چې دا ټول پلان د فدراسیون د بدنامولو لپاره جوړ شوی و. د ویسټ برام د مدافع لوبغاړی جاني ایونز د تګ پروسه لستر سیټي لوبډلې ته بشپړه شوه. د شمالي آیرلند د نړیوال لوبغاړي له نوې لوبډلې سره 3 کلن قرارداد د 4 میلیونو ډالرو په بدل کې لاسلیک کړ، خو دا د هغې بیې 4مه برخه ده چې تیر کال ورته وړاندیز شوې وه. د لستر سیټي لوبډل مشر کلاود پویل دا لوبغاړی د یو مخکښ ګټونکي په نوم یاد کړی. د انګلند مخکښ لیګ لوبډلې به د 2019 او 20 کال د لوبیست موسم په ترڅ کې د فبروري په میاشت کې ژمنۍ دمه ولري. دا خبره د فوټبال فدراسیون اعلان کړې. دا دمه به د 2 اونیو په لړ کې وي چې 15 لوبې به د لومړۍ اونۍ په پای کې او 15 لوبې به د 2مې اونۍ په پای کې کیږي. د FA د لوبو 5م پړاو به دمې ته په پام کې لرلو سره د اونۍ په منځ کې کیږي. دا بدلون به د انګلند د لوبو مهالویش د جرمني، فرانسې، ایتالیا او اسپانیا په شان نورو غوره لیګونو سره یو شان کړي. مارلن ایډورډ د تینس 13 کلنه لوبغاړې او د نایجیریا د ښځو په تینس کې په 4م مقام ده. هیواد کې دننه دا د تینس د نامتو لوبغاړې سرینا ویلیام سره پرتله کیږي او د روزونکي نیک بولیتایر یې په وینا راتلونکې به یې ډېره ځلانده وي. دلته یې کیسه ګورو. دا چې په ډېره پیاوړتیا او زور لوبه کوم خلک راته د نایجیریا سرینا وایي. سرینا را باندې ډېره ګرانه ده، د هغې سټایل مې خوښیږي، خو غواړم زه خپل سټایل ولرم، یوازې مری لوف ایډورډز واوسم. ما ټنس په 4 کلنۍ کې پیل کړ، له پلار سره مې، هغه مې روزونکی هم دی. له اولې ورځې مې ور وښودل چې کله ما سره همکاري وکړي نو ډېر څه به ترلاسه کړي. په ښوونځي کې مې ملګري حیران دي، ځینې وایي ټنس څه شی دی. په دې اکاډمۍ کې چې ډېرې ښې اسانتیاوې لري، وسایل یې ښه دي او تکړه روزونکي پکې شته، لوبه کول ډېر خوند کوي. د دې اکاډمۍ بنسټ ایښودونکي نیک بولیتري راته ویل زه تر ټولو بهترینه لوبغاړی یم.
زما د سپورت تر ټولو ښه اړخ دا دی چې نهیلۍ ته مې نه پرېږدي. حتی چې په لوبه کې هم یم، که مې سیال تر ما مشر هم وي، هغوی هڅه کوي چې ومې ویروي، خو زه بیا هم خپل کار کوم او نه نهیلې کېږم. غواړم په راتلونکو 2 کلونو کې د ټینس په نړیوالو لوبو کې ځان وګورم. هغه به ډېره لویه خبره وي. خدای خبر، ښایي په تاریخ کې لومړنۍ نایجیریایي شم چې ګراند سلام وګټم. ښایي نړیواله اتله شم. د لوبو خپرونه مو همدومره وه.